د میدان وردګ ولایت په مرکزي زندان کې 80 تنه زندانیانو او پرسونل څخه د نبوي سیرت اخیستل شوې سیالۍ پایلې اعلان او د لوړو نمرو اخیستونکي یې په ډاله وستایل. مسؤلین وایي اوس زندانونه د شکنجو پر ځای د تعلیم په مرکزونو بدل شوي. یو میاشتني درسونه خاص د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم په اړوندولو چې په آخر کې بیا له دوی څخه په نتیجه کې امتحان واخیستل شو. دغه برنامه موږ په د بندیانو د زندانیانو د لا ښه تشویق د درسونو په رابطه او د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند او سیرت څخه د خبرېدلو او له هغو څخه معلومات او دغه خپل د دوی په ژوند کې د اصلاح د راتللو په مناسبت موږ بیا ورته جلسه هم جوړه کړې وه. په دې به موږ متشکر اوسېږو چې یو څوک موږ هڅوي دې ته چې موږ د آخرت له مسؤلیت نه خلاص او په دنیا کې اصلاح شو او د اصلاح زمینه راته مساعده شي. لله الحمد د امارت اسلامي له زندانونو نه څوک وځي اول چې ورته راځي یو شکل باندې وي وروسته ځینې وځي شکل یې بدل وي. بل لور زندانیان د اسلامي امارت مسؤلینو له نیکې رویې خوښ دي. وایي په زندانونو کې ورته د هر ډول امکاناتو زمینه برابره کړې. چیز در بغل ما بس نوشته بود که زندان جای تعلیم تربیه است نه تو جای جزا. دیگه ما بسیار خوشحال شدیم. متوجه اینجا کسی من فرد بسیار با خدا با ایمان درس های صحیح دو تا علما میاد یک درس میده که فرشته پدو که دیگه مشورای وسام توسط فلان آوری مشورای ورته چې دا په څه په مطالعه کوي دا چې یو پروګرام کوي مثلا د تمام د سنت نبی مثلا د حافظون چې پرش مسلمان تیرو او د سنور پروګرام چې مثلا هر برشه ته کومه کوي عادت متونه د الله څخه ډیر شکرانه. د میدان وردګ ولایت مرکزی زندان مسؤلین وایي د تعلیم ترڅنګ ورته د حرفوي زده کړو او ورزش په برخه کې هم زمینه برابره کړې.